پیر ذوالفقار صاحب حفظه الله فرمایل چې یو بادشاہ نو دا ډیر زیات خاص مرګره او خاص مرګره هغه چې بکلم چرته بتو نو ځان سره به ملګری بوته و یو پیر په احکار باندې ته نو د مرګری ته وی چې نن به د احکار شې دا بستا په ټوپک باندې کو وی هغه مرګری وته وی چې صحیح ده وی چې کله احکار لا وتل کنه نو هغه ټوپک چې هغه ډکو نو عموما چې ټوپک چاله ورکې نو دا شپېلې به داغه طرف نه بل طرف ته کې ښکته کې به نو هغه مرګري دا ټوپک چې دی د شپېلې داسې ښکته کړی وه نو هغه ډکو نو چې څنګه ورکو هغه بادشاه له نو چې څنګه بادشاه له ورکو نو د هغې ماشي سره لاس وجنګېده او ډس چې شو نو هغه خلاص شو نو د بادشاه دا غټه ګوته نه ده د خپې ده دا پې ولګېده مکمل او هغه چونکې ټوپک نو هغه مکمل له بادشاه دا غټه ګوته نه ده ځان سره مکمل ختمه کړه او دغه کړه ضایع کړه نو بیا د هغې پټۍ مټۍ چوکړه نو مکمل هغه ګوته یې بیا نه وه د بادشاه ستا غوسه شو دا ګوره دا خو تا زه وجلی وم دا خو زما ګوته ولګېده که دا په ما باندې تا داسې مخې ته دا ټوپک خلاص کړی وي بیا به سخت غوسه شو بس هغه خپل ملګری چې و هغه په جیل کې واچو چې کله په جیل کې واچو وخت پکې تېرېده بادشاه یو پیره بیا وی چې بیا ځو په شکار پسې ځو او ښکار کوو بیا چې په ښکار پسې ووته نو نور ملګري او دغه خو ورسره نوکران نو دی په یو طرف باندې ور روان شو چې کله په یو طرف باندې ور روان شو که نه نو دا نور ملګري چې څومره وزیران یا دا نوکران نو دی په باچا پسې ونه رسېدل او کله چې به دا ملګري ځان سره ښکار له بوته نو د دې ملګري به دا کار و چې زه که په هر طرف ځمه نو ته به ما پسې ځان را رسې که هر څه کېږي ته به ما پسې ځان را رسې نو دی به داسې په باچا پسې روان و د هغه د سوري په شان دا باچا چې دی نو دا نور وزیران او دا ټول ته نه په یو طرف پاتې شو باچا په ښکار پسې روان دی یو اوسۍ د غم مخکې دی او پسې ډېر لرې لاړه چې کله ډېر لرې لاړه که نه نو بس هغه مکمل د هغه خپل ملک حدود یې بالکل کراس کړه او په داسې خلکو باندې ورغې چې هغه بالکل سم ځنګلیانو مکمل په ځنګل کې به اوسېدل او ځنګلیانو نو هغه ځنګلیان چې دي بس هغې ته چې پته ولګېده چې د بار نه کس راغلی دی بس ټول په خپلو کې هغه خپل شپېلي غوندې و دغه هغه یو بل ته وال شروع کړه او بادشاه چې کوم دی نو خو یوازې ونیوه چې کله یې ونیوه نو د هغه علاقې چې و د هغه ځنګلیانو د هغې یو قانون و هغې به د خپلو خلکو نه په کال کې یو کس ښه بهترین او ښکلی کس به کته او هغه به قرباني کو د هغې خپله څه یو عقیده غوندې وه هغه به قرباني کو او که هغې ته به چېرته د بار نه څوک کس میلو شو که نه د بار نه نو بیا به هغه خپل کس به پاتې شو بچ به شو او د بهر دا چې کوم دی نو دا به قرباني که نو هغې له خو په ګوتو باندې بادشاه ورغې بس شپه چې تېره شوه په سبا باندې وی چې بی دکه شان د بهر نه کس راغلی دی او سبا ټول راټول شی دی به قرباني کوو بادشاه له اوس مخ پټ کړی دی او لاس او خپې وله تړلي دي چې کله هغه وخت راغی د هغې به خپل زمونږ چې څنګه علما یي که نه نو د هغې به داسې خپل کسانو هغه به راغله نو کم کس چې به قرباني کېده د هغه مکمل له سر نه تر خپو پورې د هغه جایزه به یې اخسته چې کله راغی کس اوس د باچا د هغې شروع که چکپ چې ګوري چې لاندې ویې کتل د هغه خپه چې کومه وه نو د هغې هغه غټه ګوته خو نه وه اخو هغه ډس سره الوتې و بس هغه په هغه خپله ژبه کې کسانو ته وایي چې دا مونږ چې دا کومه قرباني کوو دا خو نه کېږي لکه مونږ چې څنګه څاروي قرباني کوو که نه په دې غټ اختر کې نو مونږ وایو چې دا لکۍ او دا ښکر او دا غوږونه او دا څیزونه کنډم دي ښکلې څاروي نو هغې به هم پکې دغه څیزونه کتل چې یاره د ده دا هر څه چې دي دا برابري چې ویې کتل نو هغه خپلو خلکو ته وایي چې دی خو زمونږ کار نه کوي زمونږ دا قرباني خو نه قبلېږي وي ولې وایي د ده خو غټه ګوته نشته بس هغه خو نور هر څه کتل نور په خبرو یې خو نه پوهېده خو په اشارو خو یې پوهېده که نه بس هغې به بار بار اشاره کوله ټول به راتله او ګوتې ته به یې وله کتل لږ ساعت پسې وله هغه خپې لاس پرانستله او ورته اشاره وکړه چې ځه باچا چې را پرېښوده بس په بل بیا یې څه ته کتلي دي ځان یې را رسولی دی چې کله یې ځان را ورسوه سیده راغی خپل دربار ته ړومبي حکم جاري کړه حکم یې جاري کړه زما نه ملګری را خلاص کړه د قید نه وایي د ده د وجې خو زه نن د مرګ نه بچ شوم که چېرې زما دا ګوته وه نو زه خو به بس هغې وجلې وم په هلته کې به یې قرباني کړی وم نو دا ملګری چې کوم و د ده نه چې به چېرته څه کار وشو که نه د کم وخت کې چې دا ټوپک وچلېده او د باچا دا غټه ګوته والوته
نو دې دک وخت کې متوي د عادتو چیرې بادشاہ سلامت دی کې بد الله سه حکمتي نو بادشاہ غوسه خپل لګیدل او چې دی کې بد الله سه حکمتي دا غوسه په ټوپک وښته هغه جیل ته نو کله چې روباسه نو هغه ته وی چیرې تا به دا خبره کوله چې بده کې بد الله سه حکمتي دا خو رښتیا پکې د الله غټ حکمتو کچره زمانہ غوته وینو زب وسنو مالته ذبح کړو ما نو هغه مرګري وته وی چې یوازې ستا په دې کې د الله حکمت نو دا زه چې تا په جیل کې چولیو منو په دې کې هم د الله حکمت وو وی دې کې د الله څه حکمت وو وی زه چې به تا سره کلم په شکار باندې تلم که نه ښکارله نو وی تا به ما ته وی چې ته به ما پسې لکه د سوري راځې نو نور نوکران موکران خو به شاته پاتې شوي او که زه تا پسې وې نو زه به هم هغه ځای ته رسېدلی وم ځنګلیانو خواله چې هلته رسېدلی وم نو زه به هم د سره ګیر کړی وم نو قرباني خو به یې کوله نو ته خو به بچ شوي وې ستا خو به ګوته نه وه نو زه خو روغ سلامت وم زه به یې قرباني کړی وم نو زما په دې قید کې هم د الله حکمت و که نه چې زه بچ شوم